شنو د انتخاباتو په نتیجه کې پارلمان ته راغلی له خولې نه هغه نجس الفاظ باسي د افغانانو په رابطه باندې. دا هیواد نه بې سرپوښه ده او نه بې څوکه ده. مونږ د امپراتوریو د نړولو تاریخ لرو. مونږ سره په دوستي کې د تا خیر ده، په دښمنۍ کې نه. که یو ځل افغانانو پوستین چپه واغوسته بیا د خیر نشته. بیا د نه شاهین او نه دربر د مزایل او نه دا د کرایې فوز او نه کمی بټۍ په کار راځي. خبردار، من حیث یو ځورېدلی افغان درته وایم چې 50 کاله ستا د هېواد له طرف نه غیر له دې چې افغانان تخریب کې افغانان ذلیله کې بل کار دی نه و. نن په ملل متحد کې د اسرائیلو نماینده خبرې کوي خو د افغانستان په رابطه هیڅ نه وایي. هغه انګریز چې ستا هېواد یې جوړ کړی، تی غلام او ټټو یې د لارډ میکالې قانون یې درکړی، هغه انګریز زما په رابطه څه نه وایي. امریکا چې 20 کاله دلته مونږ ورسره خوننۍ جګړه کړې ده، د افغانستان په رابطه باندې هیڅ نه وایي. ته من حیث یو ګاونډي، یو اسلامي هېواد، د IMF نه تر ستونې قرضداره هېواد په ملل متحد کې راجګېږي افغانستان د تروریستانو د وحشتګرو دهشتګرو ځاله بولې او دا وایي چې مونږ ته خطر ده. ته څه فکر کوې چې اوس به مونږ د تا د ظالمانه سیاست ښکار شو؟ نړۍ ته په رسمیت پیژندلی من حیث یو هېواد نه، من حیث یو غلام او مزدور. ستا فوز د کرایې ده، د تا سیاسون د کرایې دي، د تا ټوله فضا او هوا د کرایې ده. چلندر